بلخ کې د 40 میګاواټه په ظرفیت د لمریزې برېښنا پروژې چارې پیل شوې دي. د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي چې د انرژۍ په برخه کې د افغانستان اړتیا ته په کتو یې له تېرو 6 میاشتو راهیسې د هېواد په بېلابېلو سیمو کې تر 900 میګاواټه زیاته اندازه د برېښنا پروژې طرحه او ډیزاین کړي دي. عبدالباري عمر ویلي چې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به نه یوازې دا چې د برېښنا ستونزې هوارې شي، زرګونه کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. 900 میګاواټه تقریبا زیات تر دی. ځینې داسې مهمې پروژې ډیزاین کړي چې هغه به د هېواد په مختلفو ولایتونو او ولسوالیو کې عملي کېږي، تطبیقېږي او له امله به زموږ د هېواد صنعتي پارکونو ته، تجارتي اماکنو ته او په لسګونه زره کورنیو ته پاکه برېښنا رسیږي. په ورته وخت کې بیا د اماراتي شرکتونو رئیس احمد جان بلال بیا برېښنا د افغانستان په صنعتي وده کې تر ټولو مهمه اړتیا بللې او له پانګوالو یې وغوښتل چې د انرژۍ په سکتور کې پانګونه وکړي. له ټولو هیوادوالو، له ټولو سرمایه لرونکو هیوادوالو، له ټولو صنعتکارانو دا هیله او خواهش کوو چې دوی هم د هیواد په ازادۍ، د هیوادوالو په هوسایۍ کې خپل مسؤلیت ادا کړي، خپل سرمایې دلته په کار باندې واچي. هغه افغانان چې په افغانستان کې سرمایه گذاري کوي یا سرمایه گذاري ته اراده لري، د افغانستان اسلامي امارت ټول رهبري او ټول مشران په ټول توند تاسې ترڅنګ ولاړ. بلخوا د دې پروژې قراردادي شرکت مسؤلین وایي چې په ټاکلي وخت به د پروژې چارې بشپړې کړي. په انرژي پانګونه د اولادونو راتلونکو لپاره پانګونه ده. د ملي برېښنا تولید یو تاریخي ګام دی. اساسي نظامي ازادي واخیسته، صرف اقتصادي لږ وخت صبر، استقامت او زحمت ضرورت شته، صرف لږ. اب ان شاء الله دغه ازادي لکه اساسي نظامي چې واخیستله دا به محصول دا ستاسو په مټ کېږي. دا ویلو ده چې تېره اونۍ د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د 940 میلیون افغانیو په ارزښت د برېښنا شرکت درې پاتې پروژې پرانیستې.